په کندوز ولایت کې د مخابراتي اسانتیاو برابرولو په موخه د اسلامي امارت د چارواکو هلې ځلې د دې ولایت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي په تازګۍ سره د دې ولایت په خان آباد، دشت ارچی، چهاردره او قلعه زال ولسوالیو کې 23 مخابراتي سایټونه فعال شوي دي. د مسؤلینو په خبره د غوره مخابراتي اسانتیاو برابرېدو په پار هلې ځلې روانې دي. نګدي ده چې د پراختیایي بودیجې څخه د کندوز ولایت په کچه 14 نور سایټونه هم پرانیزي. په کندوز کې موږ 23 نوي سایټونه لرو په ولسوالیو په مرکز شمال باندې چې نوي سایټونه موږ لګولي دي، خراب شوي جوړ شوي دي او 2 الا تر دغه نه پورې مو سایټونه 4G او 3G کړي د ولسوالیو نه مرکز په شمال باندې په 14 سایډه مو نور سروې کړي دي چې په هغو کې یو مثال به زه د بغرکول د قلعهزار درته وایم چې هغه ته په 10 کاله کې رسیدګي نه وسوه. زه خپله تللی یم هلته بغرکول د قلعهزار کې مالته یو سایډ سروې کړی دی. د دغه 14 سایډونو د ملکیت والاو سره قرارداد شوی دی، کار یې نهایي شوی دی. کېدای شي نږدې وختو کې پروژه هم شروع شي. په دې 14 سایډونو باندې د کندوز د خلکو ډېر مشکل راپسې. په همدې مهال د مخابراتو رئیس د سیم کارتونو د غیر قانوني خرڅلاو د مخنیوي خبر ورکوي. وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د راجستر پرته سیم کارتونو پیر او پلور شتون نه لري. موږ کمیسیون لرو چې یو هفته بعد بازار نظارت کوي چې په بازار تر ډېره حاله بازار موږ کنټرول کړی دی. حتی تر دې پورې که یو چا یو سیم خرڅ کړی غیر قانوني یا جبري چاته بنډل فعاله کړي یا د بل چا په تذکره ورته فعاله کړی، هغه خلک منفه کړي دي، ایسته کړي مو دي او دا اجازه مو هم نه ده ورکړې چې دوی یو سیم تر 100 روپۍ نه اخوا د یو چا څخه تقاضا وکړي د بنډلو یا د پیسو زیات کریډټو جمع کولو دپاره چې دا یو سیم د 200-300 روپۍ در کوم که نه تر دې کم نه کېږي. دغه اجازه هم نشته ورته او د هیوادوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې د 100 روپۍ په عموم کې په ټول بازار په شاپونو کې دوی اضافه پیسې باید نمایندګۍ والا ته ورنکړي که غوښتنه کوي موږ هر وخت د اترام کاران موږ په دوی خدمت کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په یادو ولسوالیو کې ډیری اوسیدونکو مخابراتي اسانتیاو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس کولی شي د دې سایټونو په فعالېدو سره مخابراتي چوپړتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.